د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. زموږ یوټیوب چینل ته درته ښه راغلاست وایم. افغانستان د سولې افریقا ایمرجن لوبډلې ته ماتې ورکړه، خو مخکې له دې چې دغه مطلب در سره شریک کړم زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او ترڅنګ د بیل نښان ووهئ ترڅو زموږ د هرې ویډیو په هکله معلومات درکړل شي. افغانستان د سولې افریقا ایمرجن لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه لوبه په سولې افریقا کې د افغانستان روان تمریناتي کمپ په لړ کې ترسره شوه. ټاکل شوې وه افغان لوبډله به د دې لوبډلې پر وړاندې 3 تمریناتي لوبې ترسره کړي، خو لومړۍ 2 لوبې د باران له امله ترسره نه شوې. خو په درېیمه لوبه کې بیا افغان لوبډلې د سولې افریقا ایمرجن لوبډلې ته ماتې ورکړه. په لوبه کې لومړی بیټینګ سولې افریقا ایمرجن لوبډلې ترسره کړ چې د ټولو لوبغاړو په سپزي دوی 240 منډو هدف افغانستان ته ورکړ. د افغانستان لخوا کریم جنت 4، آفتاب عالم 3، دولت زدران 2 او لوبډل مشر ګلبدین نایب 1 لوبغاړی وسوځاوه. په ځوابي لوبه کې افغان لوبډلې ټاکل شوی هدف د لوبې په 43 اوور کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو د سمیع الله شینواري د نیمه سلیزې په مټ ترلاسه کړ. په دغه لوبه کې د افغانستان ځینې مهمو لوبغاړو لکه محمد نبی، راشد خان او مجیب رحمان شتون نه درلود. ښایي ځینې دوستان فکر وکړي چې د سولې افریقا ایمرجن لوبډله خو دومره پیاوړې لوبډله نه ده، خو برعکس په دغه لوبډله کې د سولې افریقا د ملي لوبډلې لوبغاړي او د دوی د کورني کرکټ تکړه لوبغاړي شامل دي. او بل د دغه لوبغاړو دومره ویډیوګانې نه وي موجودې او نړیوال توپوهونکي نه وي ورسره بلد، خو برعکس هغوی بیا دوی لیدلي وي او مطالعه کړې وي. نو د ګلبدین نایب لوبډل مشرۍ کې لومړۍ بریا د تاسو ټولو ته مبارک وي. د خپلې لوبډلې ملاتړ او هڅونه وکړئ ترڅو یو ځل بیا د افغانانو په خولو مسکا راولي. دا به د افغانستان د لوبډلې بریا د سولې افریقا د ایمرجن په وړاندې. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي خدای سپارم. د الله په امان.